بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې د دوو کسانو پر یو خبره باندې بحث و جنجال وسره، نو یوه ورته وویله، یوه قسم ورته واخیستی چې په الله په قرآن مې قسم وي داسې ده داسې ده، بل ورته وویله چې زه قرآن و الله نه منم. داسې په خشم کې د الفاظ وویله، نو په داسې الفاظ ویلو سره د دا سړي څه حکم؟ محترمینو، تاسې دا خبرې چې وارې مسایل د هرې اوسه دا مسلې راوځي، هرې اوه ته خپل الفاظ په یاد ورسي یا داسې الفاظ وویني چې هغه خطرناک وي، نو بیا پوښتنې کوي. په کار خو دا ده چې هر یو د نکاح تجدید وکړي، د ایمان تجدید وکړي. د نکاح د تجدید طریقه موږ بار بار ښوولې وله چې د کور والا څخه د اجازت واخلي او بیا د دوو ګواهانو درې ګواهانو مخ ته ووایي چې د فلاني نکاح د فلاني لور نکاح ما د خپل ځان سره وکالتن وتړله، 2,000 ولور کښېږدي، بس دا صحیح سو. پاتې سوه دا مسله. نجم الفتاوا جلد نمبر اول صفحه نمبر 101 هغه لیکلي دي چې د الله جل جلاله او د هغه د مقدس کلام څخه انکار کول کفر دی. دغه سړی په داسې الفاظ ویلو سره د اسلام څخه خارجه سو. د ده دپاره تجدید ایمان او تجدید نکاح ضروري دی، او پر داسې غلط عمل باندې دی د الله په حضور کې استغفار هم وایي، توبه دې هم ډېره ډېره کاږي، او د داسې خبرو څخه د احتراز ځان هم ساتي. په حواله سره د البحر رایق جلد نمبر 5 صفحه نمبر 122. نو عزتمنو، موږ بار بار وایي چې دا ژبې سمې سمبالوي. الله دې موږ د ټولو د ژبو حفاظت وکړي. والسلام. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دینی پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.